ګرانو لیدونکو ستړي مشئ. په تیرو خپرونو کې د ماشوم پر ژوند او روزنه باندې د مالی امکاناتو او د ماشوم روزنې په اړه د مور و پلار د پوهې د کچ پر اغیزو وغږېدم. ومې ویل چې ځینې وختونه مور و پلار خپلې تیروتنې او ناغېړۍ د مالی امکاناتو د نشتوالي تر پلمې لاندې پټوي او ځان ته دوکه ورکوي. ځکه نو کله چې د ماشوم روزنې په اړه مالی امکانات مطرحېږي، هدف د تر ټولو ټیټې کچې امکانات دي. د مور و پلار نه هم لومړیتوب په کورنۍ کې مینه، ملګرتیا او صمیمیت دی. که د کورنۍ ټول غړي له یو بل سره په مینه او ملګرتیا ونه چلیږي، هلته سالم او روغ ماشوم نشي سترېدای. مور و پلار باید په خپلو کې د مینه‌ناک چلند له اړخه د ماشومانو لپاره بیلګه او موډل وي. ډیری وخت فکر کیږي چې په کورنۍ کې مینه او محبت شته، خو حقیقت داسې نه وي. د دې لپاره چې په کورنۍ کې د مینې، محبت او مهربانۍ شتوالی معلوم کړو، دوه څیزونه باید په پام کې ونیسو. لومړی دا چې آیا په کور یا کورنۍ کې زور چلیږي او کنه. په هغو کورنیو کې چې امرونه کیږي، کنټرول وي، د اصولو له مراعاتولو پرته پریکړې کیږي، له مخالفت سره بیا هم انتخابونه کیږي، مینه نشته. ځینې خلک فکر کوي چې مینه او محبت هغه وخت رامنځته کیږي چې موږ ښه او سم کار وکړو. که څه هم دا خبره خپل وزن لري، مګر مهمه دا ده چې آیا ماشوم او د کورنۍ نور غړي دا ښه کار ګڼي او کنه. آیا د هغوی لیدلوری ستاسو له لیدلوري سره یو شان دی او کنه. که داسې نه وي، ډیر ځله ستاسې ښه چلند نور ځورولای او کړولای شي. په نتیجه کې ویلای شو چې په هغه کاله او کورنۍ کې مینه ده چې هلته زور او ځواک ته ځای نه وي. پر ځای ټولې پریکړې، میرنې، ټاکنې او چارې د سلا مشورې پر بنسټ کیږي او مور و پلار یا نور مشران پکې د امرونو او فرمانونو د صادرولو پر ځای ښوونه او روزنه کوي. په ټولیزه توګه یو ځل بیا وایو چې مینه، محبت او صمیمیت له زور سره په ټکر کې دی. دوهم، په هغه کاله او کورنۍ کې مینه وي چې لومړی د مور و پلار ترمنځ، بیا د کورنۍ د نورو غړو او ورپسې د ډیرو نږدې خپلوانو ترمنځ او حتی له هغه ګاونډیانو سره دښمني، شخړې، لانجې او ناندرۍ نه وي چې له یادې کورنۍ سره هره شیبه راشه درشه او تلن راتلن ولري. د ماشوم په شاوخوا کې لانجې، شخړې، غالمغال او ناندرۍ د ماشوم ملا ماتوي. ځینې وختونه له مور و پلار پرته ماشوم له انا، بابا، کاکا، ماما، ترور او یا کوم بل نږدې خپل او خپلوان سره مینه پیدا کوي. نو که مور و پلار له داسې یو چا سره لانجه او دښمني کوي، د خپل ماشوم په راتلونکي او آینده ګذار کوي. د پخوا پر خلاف چې فکر کېده انساني ماشوم یوازې فزیکی بدن او مادي اړتیاوې لري، اوس څرګنده ده چې له فزیکی بدن او مادي اړتیاو ورهاخوا اروايي بدن یا سایکالوجیکل باډي او د خوندیتوب، آرامښت او مینې غوندې اروايي اړتیاوې لري چې باید ورته پام وشي. له انا، بابا، کاکا، عمه، خاله او نورو سره اړیکه د ماشوم د اروايي اړتیاو برخه ده. ځکه نو مور و پلار مجبور دي چې د خپل ماشوم په خاطر له هغوی سره له هر ډول لانجو او شخړو تیر شي او ماشوم ته له دښمنۍ، لانجو او شخړو خوندي او پاک چاپیریال چمتو کړي. که خبره راټوله کړو، په یو کور کې مینه او محبت خپل بچی ته له کچ وتلې لیوالتیا او پر دې بنسټ ستاسې له انده ښه کار او ښه چلند نه دی، بلکې مینه هغه وخت وي چې په کورنۍ کې زور ته ځای نه وي. خپل خپلوان خو څه چې حتی له تربورانو، ګاونډیانو او پردیو سره تربګني، دښمني، شخړې او لانجې نه وي. انساني ماشوم د خپلو او پردیو ترمنځ توپیر نشي کولای. د ځان شاوخوا ټول شیان یو ډول د ځان تداوم او امتداد ګڼي. هر څه چې ویني او هر څه چې حسوي د خپل وجود برخه یې ګڼي.
هغه د کور له چاپیریال او څلور دیوالي څخه نړۍ ته ګوري. ځکه نو له ګاونډي او یا د کور له کوم غړي سره لانجه پرې ناوړه اغیز کوي او هغه ته دا پیغام ورکوي چې په دې کور او بالاخره نړۍ کې مینه او محبت نشته. سراسر لانجې، شخړې او دښمنۍ دي. تکرارا وایم، زموږ د ډیرو د تصور پر خلاف په یو کور کې هغه وخت عشق او محبت شته چې هلته په هیڅ بڼه او شکل زور او دښمنۍ ته ځای نه وي. که د کور ټول اوسیدونکي هر وخت پر یو بل مهربانه وي، له یو بل سره د مرستې او پیرزوینې هوډ ولري، یو بل ته د ملګرتیا او صمیمیت لاسونه ورکړي وي، نو بیا ویل کېدای شي چې په دې کور کې مینه او محبت شته دی. له دې پرته یوازې د ګټو او مصلحتونو پر بنسټ ګډ ژوند دی چې هر یو پکې خپلې ګټې پالي. لسم لومړیتوب د مور غېږ او د هغې شیدې دي. که د مور، پلار او یا د کورنۍ د ډیرو نږدې غړو غېږ نه وي، ماشوم اروايي سلامتیا او روغتیا نشي لرلی. خو په دې ټولو کې د مور غېږ په تیره بیا د تغذیې په پیل کې بې دریغه ډیر اغیز لري. د هغې د بدن تودوخه، بوی، د زړه د درزا غږ او شیدې ماشوم ته آرامښت او خوندیتوب ورکوي. که د ځینو دلایلو له مخې مور خپل بچي ته خپلې شیدې نه ورکوي، وچې شیدې دې په خپله غېږ کې هغسې ورکړي لکه تی چې ورکوي، تر څو د مور او ماشوم اړیکه او له دې اړیکې څخه زیږنده ګټې خصمانه شي. د وچو شیدو ورکړه پلار او بیا ځینې وختونه د کورنۍ ډیرو نږدې غړو ته چانس ورکوي چې له ماشوم سره اړیکه جوړه کړي. خو پلار باید په ټول زیار سره هغه اصولو ته پام وکړي چې د ماشوم امنیت، آرامښت، یو رنګي، تودوخه، د انتخاب او غوراوي حق او واک خوندي شي. د مور د غېږې ګټې د هغو آرونو او اصولو په مراعاتولو سره کمال ته رسیږي چې د ماشوم له پاکوالي، خوب او لوبو سره تړاو لري. له دې کبله ښایي دا خبره سمه وي چې پلار باید د مور او مور باید د ماشوم پاملرنه او خیال وساتي. کله چې مور او پلار د ماشوم د روزنې او سترونې ستر او بنسټیز مسؤلیت پر غاړه لري، یاد شویو 10 لومړیتوبونو ته پام کولای شي د ماشوم په ژوند کې آرامښت، خوندیتوب، ډاډمنتیا، پر ځان مثبت اعتماد او باور، هڅه و هاند او نور رامنځته کړي. که په دې 10 لومړیتوبونو کې کوم یو وځنډول شي او یا پکې ناغېړي وشي، ماشوم او بیا وروسته لوی شوی انسان به هرومرو د ټول ژوند لپاره له ستونزو او کړاوونو سره مخامخ. موږ به هڅه وکړو په دې موضوعاتو باندې په راتلونکو خپرونو کې په ډېر تفصیل سره وغږیږو چې هیڅ ګوټ یې تت او تیاره پاتې نشي. تر هغو مو په لوی الله سپارم، خو پام مو وي چې د دې چینل سبسکرایب او د دې ویډیو لایک یا ډسلایک درڅخه هیر نشي.